اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په زه بیا هم د پنځه مالیاتي حوزې د یو مسؤل په توګه د یو خادم په توګه ستاسو په خدمت کې یم. مخکې ممکن کوم دوستانو سره لیدلي یم، ورسره تماس نیولی د واتساپ د لارې موږ ویل دي چې کوم خدمت کوم کار به موږ کېږي، کوم حق د ملت دی په نور باندې انشاءالله داسې وبولئ لکه ستاسو یو کشر چې په دغه دفتر کې ناست دی. خو بیا مې انشاءالله د هغه څخه وروسته بیا موږ ستاسو په خدمت کې څه چې زموږ په وس وتوان، یو هغه غوښتنې چې زموږ تر وس وتوان بولي هغه موږ د مشرانو سره شریک کړي دي چې مشرانو څه هدایت کړي د هغه مطابق اجرات کړي دي. خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې رول ادا کړو د افغانستان په پرمختګ کې او په مرکز کې چې هغه خپل رول ادا کړي، او دغه چې یو شرکت دی چې په میلیونونو افغانۍ ورکړي هغه خپل رول ادا کړي. نو دلته موږ خپله وجیبه چې ده هغه په ښه توګه ترسره کوو، هم انشاءالله ملت زموږ څخه خوشحاله کېږي، هم حکومت خپل کارونه ترسره کوي، او په دې سره موږ کولی شو چې یو باثباته پرمختللی او په ځان بسیا هېواد ولرو. اوس ضرورت د ښار او کلي مونږ ته هر هېوادوال سترګې نیول